امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل که چیرته په دین کې د تنګۍ کېدو ویره نه وي نو ما به کله هم فتوا نه وي ورکړی. د کومو څیزونو په وجه چې جهنم ته د تلو ویره کېدی شي په هغې کې د ټول نه زیات د ویرې څیز فتوا ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل که په یو مسله باندې صحیح حدیث وي نو په سر سترګو به یې قبلوو، او که چیرته په دغه مسله کې د ډیرو صحابو رضی الله عنهم روایت وي نو موږ به د هغې څخه یو روایت راخلو او له هغې څخه به نه وځو، او که د تابعینو اقوال وي نو موږ به په هغې کې خپله رایه ورکوو. ابو حنیفه رحمت الله علیه څخه به چې کله د کومې مسلې پوښتنه وشوه نو ډیر وخت به یې خاموشي اختیاروله او اوږده ساه به یې واخیستله. فرمایل به یې چې ای الله موږ منیسي، او بیا به یې مسله ښودله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل چې که چیرته ماته د دې ویره نه وي چې د څه حاجت لپاره به زه د خلکو ته لاس ونیسم نو ما به ځان سره یو درهم هم نه یې پرېښودلی. امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل چې کله هم ما د چا په مخ کې په یو مسله شرعي حجت پیش کړو او هغه قبول کړو نو د هغه عظمت زما په زړه کې زیات شو. امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل کومې مسلې چې ما بیان کړي وي او د هغې خلاف صحیح حدیث موجود وي نو زه په خپل ژوند کې او د مرګ نه وروسته د هغې نه رجوع کوم. امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل چې څوک د کتاب الله او د سنت خبره کوي نو هغوی په حق دي، او له دې علاوه خو نورې خبرې عبث دي، یعنی د نورو خبرو هیڅ باور نشته، کیدای شي چې صحیح وي او کیدای شي چې غلطي وي. امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل کله چې ما سره چا مناظره کوله ما دا غوښتل چې د ته دی د خیر توفیق وشي، د هدایت لار دی ورته نصیب شي، له الله طرفه دی د مرسته وشي، الله تعالی د د حفاظت وکړي له غلطیو نه. په دې بحث یعنی مناظره کې ما کله هم دا پروا نه ده کړې چې الله تعالی حق خبره زما د ژبې نه جاری کوي او یا د یعنی مخالف له ژبې نه. یعنی که مناظرې والا به حق خبره کوله نو د دغه قبلولو کې ما هیڅ شرم نه دی کړی، همیش می حق منلی دی. امام مالک رحمت الله علیه به هیڅ کله هم دا خبره نه خوښوله چې په لار کې یا په روانه کې حدیث مبارک بیان کړي، او فرمایل به چې دا د حدیث مبارک د عظمت خلاف کار دی. ابن مهدی فرمایي چې زه یو ځل د امام مالک رحمت الله علیه سره عقیق وادي ته لاړم. لار کې ما د هغه څخه د یو حدیث په اړه پوښتنه وکړه نو هغه ما ته غوسه شو او وی فرمایل چې ستانه زما د امید نه و چې ته به داسې په لار کې زمانه د حدیث په اړه پوښتنه کوي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي که یو څوک د شرک نه محفوظ پاتې کېدو نه وروسته ګناهونو کې مبتلا شي او هغه د ګمراهۍ بدعتونو او د اصحابو رضی الله عنهم په شان کې د بدو ردو ویلو نه محفوظ وي نو د هغه د خلاصي پوره امکان شته دی. ابن وهب وایي چې موږ د امام مالک رحمت الله علیه په خدمت کې ناسو، په مجلس کې د سنتو ذکر راغی نو امام مالک رحمت الله علیه فرمایل د نبی علیه السلام سنت د نوح علیه السلام کشتۍ ده، څوک چې په دې کې کېناستو هغه محفوظ شو او څوک چې له دې نه پاتې شو هغه غرق شو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به د نورو علماو په شان په عقیده کې فضول او زیاتی بحث نه خوښولو. فرمایل به چې په عقیده کې خبرې کوونکو سره مه کېنئ که څه هم هغوی د سنتو دفاع کوي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به فرمایل چې څوک د اصحاب کرامو رضی الله عنهم کې د یو صحابي په شان کې بد رد وایي نو هغه تهمت لګونکي ومنئ. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به نفس ته مخاطب کېدلو او ویل به ای نفسه په دې وخت کې ستړی شه ګنې بیا به خفه وي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به فرمایل ځواني خو داسې شی دی لکه په جیب کې چې څه ایښې وي او هغه ورک شي، یعنی د زور او ځواک څخه ګټه واخلئ ګنې افسوس به وکړئ.